د خبرونو سرټکی د کندوز ولایت په دشت ابادان سیمه کې د 3000 استوګنیزه واحدونو د ظرفیت لرونکي ښارګوټي د جوړولو د طرحې ارزونه د بین الوزارتي پانګونې کمیټې په نوبتي غونډه کې ترسره کېدل. په 15 ولایتونو کې د بیرته راستنېدونکو 1113 کورنۍ ته د استوګنې د ځمکو ویش او پر اوکراین د روسیې د بریدونو دوام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو لیدونکو، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د زمري میاشتې 14 نیټه ده. زه نور احمد محمد یم. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په نوبتي غونډه کې د کندوز ولایت په ابادان دشت کې د 3000 واحده استوګنیز ښارګوټي د جوړولو طرحه د بحث لپاره وړاندې شوه. اقتصادي معاونیت وایي یاده طرحه د اړتیا او اقتصادي ارزښت لرلو له امله مهمه وبلل شوه او ټاکل شوې کمیټې ته راجع شوه، څو یې د ټولو تخنیکي او مالي اړخونو په پام کې نیولو سره ارزونه ترسره او راپور یې په ټاکلي وخت د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کړي. د غرض په غونډه کې مزار شریف ښار کې د سوداګریز او استوګنیز مارکیټ د جوړولو پر طرحې هم بحث وشو او د هر اړخیزې ارزونې لپاره ټاکل شوې کمیټې ته راجع شوه. د کور او شهر جوړولو وزارت ویلي د هیواد په 15 ولایتونو کې 1113 کورنۍ ته د استوګنې ځمکې ویشل شوي دي. د خبرپاڼه له مخې په ننګرهار کې 693، پکتیکا کې 108، نیمروز کې 112، فاریاب کې 150 او بامیان کې 100 راستنې شوي کورنۍ ته د استوګنې نمرې ورکړل شوي دي. یاد وزارت زیاتوي چې تر دې مهاله په ټول هیواد کې 15,000 او 144 راستنې شوي کورنۍ ته د استوګنې نمرې ویشل شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د اوبو انرژي وزیر مولا محمد یونس اخندزاده له یوې مؤسسې سره د اوبو اړوندو پروژو د تعمیل او پلي کولو په موخه د شاوخوا 2 میلیونه ډالرو په ټولیز ارزښت هوکړلیک لاسلیک کړ. د اوبو او انرژي وزارت وایي دغه هوکړې له مخې به یاده مؤسسه د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې د شاوخوا 2 میلیونه ډالرو په ټولیز ارزښت د اوبو اړوندې پروژې تمویل او د 2 کلونو په موده کې بشپړې کړي. د یاد وزارت په وینا په دې پروژو کې د 10 چیک ډیمونو، 3 حوضونو، 3 سربندونو، 3 کانالونو جوړولو او د یو کاریز بیا رغونه شامل دي. او وروستی خبر CNN د اوکراین بیړنۍ خدمتونو ادارې په حواله راپور ورکړی چې روسیې نن سهار په کیف ښار او شاوخوا سیمو بریدونه کړي دي. په راپور کې راغلي چې په دې بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او له 50 ډیر نور ټپیان شوي دي. تر نو د قدر وړ لیدونکو دا د نور خبرونه لملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا مو الله ملسه.